د الحجر مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان 15مه سوره ده په مکې معظمې کې را نازله شوې ده. 9 نوي آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. الف لام را دا د الهی کتاب او څرګندونکي قرآن آیاتونه دي. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. لري نه ده چې هغه وخت راشي چې همغه خلک چې نن د اسلام د دعوت له منلو نه انکار کړی دی په پښیمانتیا سره ووایي چې کاشکې موږ د تسلیم سر ښکته کړی وای. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. پرېږده دوی چې وخوري وڅښي او خوندونه واخلي او دروغجنې هیلې په هیره کې واچي. ډېر ژر به دوی ته معلومه شي. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. مونږ چې له دې نه مخکې هره سیمه هلاکه کړې ده د هغې لپاره مو د عمل یو ټاکلی مهلت لیکلی و. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. هیڅ قوم نه له خپل ټاکلي وخت نه مخکې هلاکېدی شي نه له هغه نه وروسته پرېښودل کېدی شي. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. دوی وایي ای هغه سړی چې ذکر یعنی قرآن در باندې نازل شوی دی ته په رښتیا سره لیونی یې. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. که ته رښتونه یې نو زموږ په وړاندې دې پرښتې ولې رانهوستلې. ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. مونږ پرښتې هسې نه نازلوو هغوی چې کله کوزیږي نو له حق سره کوزیږي او بیا خلکو ته مهلت نه ورکول کیږي. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. پاتې شو دا ذکر یعنی قرآن دا مونږ نازل کړی دی او مونږ په خپله د دې ساتندویان یو. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ای محمد صلی الله علیه وسلم موږ له تا نه مخکې په ډېرو تېرو شو قومونو کې پیغمبران لیږلي دي. هېڅکله داسې نه ده شوې چې هغو ته کوم پیغمبر راغلی وي او هغوی ورپورې مسخرې نه وي کړي. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. د مجرمانو په زړونو کې خو مونږ دغه ذکر همدغسې د سیخانو په څیر ټومبو هغوی پرې ایمان نه راوړي. له پخوا نه د دغه ډول خلکو همدا کړنلاره ده. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. که مونږ پر هغو باندې د آسمان کومه دروازه پرانیستې وای او هغوی په رڼا ورځ پکې ختلي هم وای بیا به هم همدا ویل چې زموږ سترګې غولول کیږي بلکې پر مونږ کوډې شوي دي.
ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. دا زمون چار جوړونه ده چې په آسمان کې مونږ ډېرې محکمې کلاګانې جوړې کړې او هغه مو د نندارچیانو لپاره ښایسته کړي دي او له هر رټل شوي شیطان څخه مو هغه خوندي ساتلي دي. هیڅ یو شیطان هغو ته لاره نشي موندلی مګر دا چې څه په پټه چلول غوږ وباسي او کله چې هغوی په پټه چلول د غوږ نیولو هڅه کوي نو یوه روښانه پلوشه یې تعقیبوي. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. مونږ ځمکه غوړولې په هغې کې مو غرونه نصب کړي په هغې کې مو هر ډول شنیلي په ټاکلې موزون اندازه راټوکولي. وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين. او په هغې کې مو د ژوند وسایل برابر کړي ستاسې لپاره هم او د هغو زیاتره مخلوقاتو لپاره هم چې تاسې د هغو روزي رسونکي نه یئ. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. هیڅ شی داسې نشته چې د هغه خزانې له موږ سره نه وي او موږ چې هر شی نازلوو په یوه ټاکلې اندازه کې نازلوو. وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. باردارون کی بادونه مونږ لیږو بیا له اسمانه اوبو ورو او په هغو اوبو سره تاسې خړوبه کوو. د دې زیرمې خزانه داران تاسې نه یاست. وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. ژوند او مرګ مونږ ورکوو او همدا مونږ د ټولو شیانو وارث یو. ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. له تاسې نه مخکې چې کوم خلک تیر شوي دي هغوی هم مونږ وینو او وروسته راتلونکي هم زمونږ تر نظر لاندې دي. وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. په باوري ډول به ستا رب دغه ټول را پاڅوي هغه حکیم هم دی عالم هم. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. مونږ انسان د بویناکې خټې له وچ کو دوړي نه پیدا کړ. والجان خلقناه من قبل من نار السموم. او له هغه نه مخکې مونږ پیریان د اور له شغلې نه پیدا کړي وو. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. او هغه وخت یاد کړه چې ستا رب پرښتو ته وویل چې زه د بویناکې خټې له وچ کو دوړي نه یو بشر پیدا کوم. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين.
کله چې زه هغه بشپړ کړم او له خپلې روح نه یو څه پکې پوه کړم نو تاسې ټول د هغه په وړاندې په سجده پرېوځئ. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. نو ټولو پرښتو سجده وکړه بې له ابلیس نه چې هغه د سجده کوونکو له ملګرتیا نه انکار وکړ. قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين. پروردگار پوښتنه وکړه ای ابلیسا پر تا څه وشول چې تا له سجده کوونکو سره ملګرتیا ونه کړه؟ قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. هغه وویل زما دا کار نه دی چې زه دغه بشر ته سجده وکړم چې تا هغه د بویناکې خټې له وچکو دوړي څخه پیدا کړی دی. قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. پروردگار وفرمایل ښه ده ته له دې ځایه وځه ځکه چې ته رټل شوی او اوس د جزا تر ورځې پورې پر تا لعنت دی. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. هغه عرض وکړ زما پروردګار چې دا خبره ده نو ته ماته تر هغې ورځې پورې مهلت راکړه چې ټول انسانان دوهم ځل راپاڅول شي. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. الله فرمایل ښه ده تا ته تر هغې ورځې پورې مهلت دی چې د هغې وخت مونږ ته معلوم دی. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. هغه وویل زما پروردګاره څنګه چې تا بې لارې کړم په همغه شان به اوس زه په ځمکه کې د دوی لپاره د غولونکو وسایلو په وړاندې کولو دوی ټول بې لارې کړم پرته ستا له هغو مخلصو بندګانو څخه چې تا هغوی له دوی نه خالص کړي وي. قال هذا صراط علي مستقيم. الله وفرمایل دا هغه لار ده چې سم مسیخه ما ته رارسېدلې ده. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. بېشکه څوک چې زما رښتیاني بندګان دي پر هغو به ستا زور نه رسیږي. ستا زور به یوازې پر هغو بې لارې شوو خلکو باندې ورسیږي چې ستا پیروي وکړي او د هغو ټولو لپاره د دوزخ اختار دی. دا دوزخ چې د ابلیس پیروانو ته اختار ورکړ شوی دی 7 دروازې لري. د هرې دروازې لپاره له هغو نه یوه برخه خاص کړی شوې ده. إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين. د دې پر خلاف پرهیزګاران به په باغونو او چینو کې وي او هغو ته به وویل شي چې دې ته ورننوځئ له سلامتیا سره بې ویرې او بې خطره. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين.
د هغو په زړونو کې که لږ ډېره کینه وي هغه به مونږ ترېنه وباسو هغوی به په خپلو منځو کې لکه ورونه یو بل ته مخامخ پر تختونو باندې کینی لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين هغو ته به نه هلته څه کړاو ورسیږي او نه به له هغه ځایه وویستل شي نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ای پیغمبره زما بندگانو ته خبر ورکړه چې زه ډیر ښه بخښونکی او مهربان یم خو د دې ترڅنګ زما عذاب هم ډیر دردناک عذاب دی ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون او دوی ته لږ شان د ابراهیم علیه السلام د میلمنو قصه واوروه کله چې هغوی هغه ته راغلل او ویې ویل پر تا دې سلام وي نو ابراهیم وویل موږ له تاسې نه ویریږو قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم هغو ځواب ورکړ مه ویریږه موږ تا ته د یو پوه هلک زیری درکوو قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون ابراهیم علیه السلام وویل آیا تاسې په دې زوړوالي کې ماته د اولاد زیری راکوئ لږ فکر وکړئ دا څنګه زیری ماته راکوئ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين هغو ځواب ورکړ موږ تا ته په حق زیری درکوو تاسې نا امیده کیږئ مه قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون ابراهیم علیه السلام وویل د خپل رب له رحمت نه خو ګمراهان نا امیده کیږي قال فما خطبكم أيها المرسلون بیا ابراهیم علیه السلام پوښتنه وکړه ای د خدای استازو هغه څه خبره ده چې تاسې ورته راغلي یاست قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين هغو ویل موږ د یو مجرم قوم لوري ته لیږل شوي یو یوازې د لوط علیه السلام کورنۍ مستثنا ده هغوی ټول به موږ وژغورو پرته د هغه له مېرمنې چې د هغې په باب الله فرمایي چې موږ مقدره کړې ده چې هغه به له بیرته پاتې کېدونکو څخه وي فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون بیا کله چې دغه استازي لوط ته ورسېدل نو هغو ویل تاسې ناشنا ښکارېږئ قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون هغو ځواب ورکړ نه بلکې موږ له همغه څه سره درته راغلي یو چې د هغه په راتګ کې دغه خلک شکمن موږ تا ته رښتیا وایو چې موږ له حق سره تا ته راغلي یو
نو اوس چې د شپې یو څه برخه پاتې شي ته له خپلې کورنۍ سره ووځه او په خپله د هغو شاته ځه له تاسې نه دې هیڅوک شاته نه ګوري سم سیخه هغې خواته لاړ شي چې تاسې ته حکم کیږي وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين او هغه ته موږ خپله دغه فیصله ورسوله چې د سهار راختلو سره به د دغو خلکو بنیاد غوڅ کړی شي وجاء أهل المدينة يستبشرون په دې ترڅ کې د ښار خلک د خوښۍ په څپو کې ډوب د لوط علیه السلام په کور وروختل قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون لوط علیه السلام وویل ورونو دوی زما میلمانه دي ما مه شرموئ له الله نه وویریږئ ما مه رسوا کوئ قالوا أولم ننهك عن العالمين هغو وویل آیا موږ په وار وار ته نه یې منع کړی چې د ټولې نړۍ ټیکهداري مه کوه قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لوط په بېوسۍ سره وویل که تاسې څه مشروع کار کول غواړئ نو دغه زما لوڼې شته لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون ستا په روح قسم ای پیغمبره په هغه وخت کې پر هغو یوه نیشه غوندې راغلې وه چې په هغې کې هغوی له سده وتلي وو فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل په پای کې د لمر څرک سره سم هغوی یوې قوي چاودنې ونیول او موږ هغه سیمه پر بل مخ نسکوره کړه او پر هغو باندې مو د پخې شوې خټې د تیږو باران وراو إن في ذلك لآيات للمتوسمين په دې پیښه کې د پوه زیرکو خلکو لپاره سترې نښانې دي وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين او هغه سیمه چې هلته دا واقعه پیښه شوې وه په لویه لاره کې واقع ده په هغې کې د عبرت درس دی د هغو خلکو لپاره چې د ایمان خاوندان دي وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين او د ایکی خلک هم ظالمان نو ګوره چې موږ له هغو نه غچ واخیست او د دغو دواړو قومونو ورانې شوي سیمې په لویه ښکاره لاره پرتې دي ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين د هجر خلکو هم پیغمبران دروغجن ګڼلي وو موږ هغو ته خپل آیاتونه ولیږل خپلې نښانې مو هغو ته وښودلې خو هغو هر څه له نظره وغورځول هغوی غرونه توږل کورونه یې جوړول او په خپل ځای بیخي بې تشویشه او ډاډه فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون
په پای کې به قوي چاودنې هغوی سهار مهال ونیول او د هغو ګټلې هغو ته هیڅ په درد ونه خوړله. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم. مونږ ځمکه او اسمان او د هغو ټولې هستۍ له حق نه پرته په بل کوم بنسټ باندې نه دي پیدا کړي او د پریکړې ساعت یعنی قیامت ارومرو راتلونکی دی. نو ای محمد صلی الله علیه وسلم ته د دغه خلکو پر بابیزه چارو له شریفانه تیریدنې څخه کار واخله. په یقیني ډول ستا رب د ټولو هستوونکی او په هر څه پوهیږي. ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. مونږ تاته و داسې آیتونه یعنی د فاتحې د سورې او آیاتونه مو درکړي دي چې د بیا بیا تکرارولو وړ دي او تاته مو ستر قرآن درکړی دی. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين. ته هغو دنیوي ګټو ته سترګې مه اړوه چې موږ له دوی څخه بېلابېلو خلکو ته ورکړي دي او موږ د دوی پر حال باندې خپل زړه ځوروه. دوی پرېږده د مؤمنانو خواته پاملرنه وکړه او نه منونکو ته ووایه چې زه خو ښکاره څرګند اخطار ورکوونکی یم. كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين. دا هماغه شان اخطار دی لکه چې مونږ هغه تفریقه چونکو ته لیږلی و چې هغو قرآن ټوټې ټوټې کړی دی. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. نو قسم دی ستا په رب مونږ به ارومرو له دوی ټولو نه پوښتنه وکړو چې تاسې څه کړي دي. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. نو ای پیغمبره د کوم شي چې تا ته حکم کیږي هغه په لوړ آواز ووایه او د مشرکانو یو بڅری پروا مه کوه. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ستا له لوري موږ د هغو ملنډو وهونکو څخه د غچ اخیستلو لپاره کافي یو چې له الله سره بل څوک هم خدای ګرځوي. ډېر ژر به دوی ته حقیقت معلوم شي. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. مونږ ته معلومه ده چې کومې خبرې چې دوی په تا پورې کوي په هغو سره ستا زړه ته خفګان رسیږي. د دې علاج دا دی چې د خپل رب له حمد سره د هغه تسبیح ووایه، د هغه په وړاندې سر په سجده ښکته کړه او تر هغه وروستي ساعت یعنې مرګ پورې د خپل رب بندګي کوه چې د هغه راتګ یقیني دی.